بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره بېرته یې مسوده خلاصوم چې کله مې راخلاص کړه سیسو دا رالم درته په تېر درسو کې ورته ګوره که سیس فکر و ریفرنس مې ختم کړئ چې شروع کړو میلینګ راځو شروع کوئ. په میلینګ کې ورته ګوره دغه چې دي ټوله فعاله دي، دغه ځای څخه مې دې ځای پورې دا ټول چې دي غیر فعاله دي، سیسو کار نه کوي، سیسو یو لا هم کار نه کوي. نو ته به راځې ورته ګوره په میلینګ کې په خپل په خوښه یو شی جوړوې. اوله بار راځم ورته ګوره دې ځای کې شروع کوم. زه راځم ورته ګوره دلته سلیکټ ته پر دې باندې کلیک کوم. دلته لیکلي وایي ټایپ ا نیو لیست، وایي یو نوی لیست چې که ټایپ یې کړه. اوس که زه پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره دلته ټایټل دی، فرست نیم دی، لاست نیم دی، ورته ګوره کمپنۍ نیم دی، د دا ځای څخه مې دې ځای کې ورته ګوره دا اگر د ایمیل دی، کوم ورک دی، وایي دا ولیکه. سیسو دا اصل کې میلینګ د دې لپاره موږ استعمالوو. که زه اوس وغواړم چې یاره زه په یو ارګان کې یم، څوک وایي ته د دغه نفرو مثلا په دې کې 200-300 نفر کار کوي، سیسو وایي د دې لپاره کارټونه جوړ کړه. اوس نو کارت چې دی ډیزاین یې ګرده یو رقم وي، ماسک یې نوم هغه ادرس یې دی، د پلار نوم یې دی، مثلا دا چشکېش تبدیلېږي. اوس نو که زه تبدیلوم دا چشکېش عموما تبدیلېږي. اوس نو که ته دغه وراچوې ټایټل دی، فرست نیم دی، لاست نیم دی، کمپنۍ نیم دی، که دغه وراچوې خو دغه وراچوه، او که چیرې دا نه وراچوې نو راس ورته ګوره کسټمایز ته پر دې باندې کلیک وکړه. چې کله کلیک وکړې د هر یو جلا جلا ډیلیټ کړه، سیسو چې ډیلیټ کړې به راس په پښتو باندې وراچوې. که دغسې وراچوې مثلا زه راځم ورته ګوره وایم ټایټل زما په کار نه دی، دا چې کوم ډیلیټوم یې، فرست نیم په کار دی، لاست نیم بیا نه دی په کار، دا هم دی چې کوم ډیلیټوم یې، سیسو او راځم کمپنۍ نیم په کار دی، اډرس بیا نه دی په کار، دا هم ډیلیټوم. که داسې هر یو جلا جلا ډیلیټ یې ورته ګوره راسه دې ځای ورته ګوره دا ټول ډیلیټ کړه. که ته وغواړې چې زه په پښتو باندې مثلا یو لیکنه ورکوم، کولی چې په پښتو باندې مثلا لیکنه ولیکې، هغه عموما چشکېږي درته راځي. خو دا هر یو ورته ګوره جلا جلا بلته چشکې ډیلیټوي ورته دوه چشکې کار نشته په سیسو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چشکېږي ختمېږي او د دې ځای څخه وړه کېږي. دا درته ګوره دا مې ختم کړئ، اوکې کړه. اوس نو راځم ورته ګوره پر اډ باندې کلیک کوم. اډ اوس داسې کار کوي وایي یو نوم وراچوه، سیسو نو اوس زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه دلته ورته لیکم چې مثلا چې شی دی، یو شی وراچوم چې نوم دی، سیسو چې نوم دې وراچوئ، باره یې اوکې کړه. چې اوکې دې کې دا راغلی، بېرته راسي پر اډرس باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ زه هم یاره دې ځای څخه مثلا چې ورته لیکم چې هېواد یې ولیکئ، سیسو اوکې کړه. بېرته راځم پر اډرس باندې کلیک کوم، د دې ځای ورته لیکم چې شمیره، دا ورته اوکې کړه، سیسو بس ښه غواړم چې دغه درې دانې راسي، نور نه راځي. که نور نه لیکئ کولی چې نور هم ولیکئ، مشکل نه لري. او ډیلیټ خو در باندې مې چې ډیلیټ یې او دلته ورته ګوره دغه رینیم بیا داسې کار کوي چې مثلا شمیره پر دې باندې بل شي لیکې. زه راځم ورته ګوره ته کلیک وکړم، د دې پر دې باندې مثلا زه چې ورته لیکم چې نمبر، مثلا چې ورته لیکم نمبر، یا راځم ورته ګوره مینې دې ځای ورته لیکم چې فون نمبر، دا مې ورته ولیکئ، سیسو اوکې کړه. ورته ګوره مینې دا راغلی درته خپل په خوښ هر شی ته لیکې ورته ګوره کولی چې ولیکې هغه به درته راسي. اوس که زه راسم دلته ودرېږم، اوس دلته لیکلي مو اپ داسې کار کوي چې دا هېواد پورته کړه، که پر دې باندې کلیک وکړې پورته به سي، او مو ډاون داسې کار کوي که پر دې باندې کلیک وکړې چې ښکته کېږي. اوس نوم د هېواد د فون شمېره ده، دا راغله درته، باره یې اوکې کړه. چې اوکې دې کړې ورته ګوره وینې دغه راغله درته، نور نشته. اوس زه راځم وایم یو نفر دی چې احمد دی، دی د کوم ځای دی، مثلا د افغان دی، سیسو او دا چې د عموما ټلیفون شمېره یې ده. او راځم دې ځای څخه ورته لیکم چې مثلا څوک دی، علي دی، دغه دی، راځم دلته ورته لیکم چې غني دی، دی مثلا د کوم ځای دی، د افغان دی، او دا چې د عموما ټلیفون شمېره ده. او راځم دې ځای څخه مثلا ورته لیکم چې نسیم دی، او دی د کوم ځای دی، د افغان دی، د ټلیفون شمېره ده. او دلته ورته لیکم چې عبدالمنان دی، او دی بیا د ترکیه دی، د ترکیه دی، سیسو د ټلیفون شمېره ده. او راځم د هغه څخه وروسته مثلا ورته لیکم چې عبدالسلام دی، سلامي نه دی بلکې عبدالسلام دی، دی مثلا د کوم ځای دی، د ایران دی، دا د ټلیفون شمېره ده، سیسو دا راغلی. اوس نو فاینډ داسې کار کوي وایي که ته وغواړې چې یو نوم زه پیدا کوم، که چېرې دلته نومان ډېر وي په کسټمایز کالم کې دا کار کېدی چې یو مشکل کې راپورته کوی. اوس فاینډ داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره یو نوم زه پیدا کوم، باره که راسي دلته کلیک کړو کې دا به درته راسي چې کله رالي. اوس که ته وغواړې چې دلته یو نوم پیدا کوم، مثلا څوک پیدا کوم، احمد پیدا کوم، سیسو نو دې چې کله ورته ګوره احمد ولیکې، سیسو نو عموما ورته ګوره دا راغلی دې درته ګوره وینې احمد چې څوک پیدا سو درته. was all find this all field this کار کې چې ټول پیدا کېږي. was this field دا بیا داسې کار کوي که دلته کلیک کړو کې دې ځای ورته ګوره وینې که نوم ورته انتخاب کړې خالص نومان پیدا کېږي، بل شی نه پیدا کېږي. او که راسي ورته ګوره وینې هېواد انتخاب کړې خالص هېوادونه پیدا کېږي. که فون شمېره باندې کلیک وکړې خالص چیز پیدا کېږي، فون شمېره پیدا کېږي. او که پر آل فیل باندې کلیک وکړې، سیسو ټوله درته پیدا کړي، ام نوم، ام هېواد، ام شمېره، ګرد چیز کېږي عموما یې درته پیدا کړي او درته راځي. سیسو دا خو ورته ګوره عموما د دې دپاره استعمال سو.
او دغه څخه وروسته دلته بیا لیکلي وای نیو انټري او دلته لیکلي ډیلیټ انټري. نیو انټري داسې کار کوي چې یو قلم ماته اضافه کېږي. که کلیک پر کړو ګورو وینئ دا قلم اضافه شو، بیا کلیک پر کوئ بیا کلیک پر کوئ عموما موږ ته یو قلم اضافه کېږي. او ډیلیټ انټري یو قلم د منځه وړل کېږي. که راسئ دلته کلیک کړو کې ایسې کې شي عموما یو قلم به چې شي د منځه ولاړ شي. دغه قلم نه رو نیو انټري کې رو اضافه کېږي او په ډیلیټ انټري کې چې کېږي هغه رو ډیلیټېږي، هغه د منځه چې کېږي ورکېږي او ختمېږي درته. اوس نو چې دا شیان دې ولیکل بار راځم اوکې کوم چې کله ته اوکې کې دی وایه د یو ادوار ثبت که څه شو ثبت یې که د یو نوم په نامه باندې زه غواړم چې په یو نامه یې ثبت کړمه چې مثلا په اکسس کې ثبتېږي څه دا اوله ور ثبتوي چې ثبت یې کوي بار دی کار کوي کني نه کوي. اوس نو که زه راڅخه ګورل ته کلیک پر وکړم راځم زه وایم چیرې ثبتوم په ډیسکټاپ باندې مثلا د چا په نامه یې ثبتوم یو نوم ولا ورکوم چې چا په نامه باندې مثلا د عبدالله په نامه باندې د بچیش کې ثبت نه کوي څه د چیش ثبت چې کله هغه ثبت ورته ګورو ویني د دې کار شروع کوي. اوس که زه ورته ګورو ویني دلته د عبدالله په نامه زموږ په چیش وي ثبت وي په ډیسکټاپ باندې چې دا درته ګورو عموما د چیش کار شروع کړي ثبت خلاص کړم نو دا عموما ورته ګوري بیا د پر استعمالېږي او موږ کولی شو دلته په ټایپ ا نیو لیست کې یو نوی لیست مو جوړ کړي هغه استعمال سو. او که زه اوس راسم ورته ګورم ویني دې ځای څخه ووځم چې ووتلم ورته ګوره دا کارټون مې رسېدلی دې څخه ووتلم دا اوس که برته زه راسم ورته ګورم ویني دا مسور راخلاصومه چې راخلاص مې کوي. اوس ورته ګوره دلته په دغه ډیټابیس کې زموږ سره هغه نومان چې شوه ثبت وه. اوس که زه وغواړم چې مسور ما دا نوی راخلاص کړی دي زه غواړم چې هغه نومان دلته به چې سي راپورټ سي زه دې څخه چې کوم استفاده کوم نو بیا به راسي ورته ګوره دې ځای کې میلینګ ته پر دې باندې کلیک وکړې د دې ځای څخه به راسي ورته ګوره لیکلي وایي یوز ان ایکسټینډینګ فیلډ لیست و هغه استعمالېدونکي لیست چې تا استعمالي کړی هغه چې سي راپورته سي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا د عبدالله په نامه پر دې باندې کلیک کوم اوپن یې کړئ چې اوپن یې کړئ ورته ګوره ویني هغه برته چې راپورټ سو هغه کار درته کوي. نو یوز ان ایکسټینډینګ لیست داسې کار کوي چې مثلا کوم شی چې تا ثبت کړی دی کمپیوټر پر مخ باندې یو بل ځای هغه استعمالېدونکي شي دلته چې کار کوي او دلته یې کولی شي چې راپورټ یې کړي او د هغه څخه وروسته لیکلي وایي چوز فرام آوټلوک کنټینټس آوټلوک چې دی زموږ سره یو بل پروګرام دی انشاءالله هغه وایو د خیر سره راتې وایي که چیرې تا یو لیکنه په آوټلوک کې لیکلي هغه نیم کولی شي راواخلي هغه دغه پروګرام دی زه راسم ورته ګورم ته انشاءالله زموږ سره یو پروګرام دی چې د آوټلوک په نامه ودسي دا د آوټلوک په نامه دا پروګرام دی وایي که دا مثلا درلودې چې دې څخه دې کولی شي استفاده وکړي مثلا په دغه آوټلوک کې ستاسو لیکنه ثبت کړي هغه دلته ورته ګوره په وټ کې راپورته کوي هم دې کولی شي راپورته کړي او درته راباسي. نو دا عموما د دې درو کارو عموما دا چې ختم شو. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې پر دې باندې کلیک وکړې زموږ سره مکمل څو نومان دي 5 نومان دي وینې دا نومان بیا زه راپورته کوم چې څه کار کوي ورته ګورې 1 2 3 4 5 دا 5 نومان دي. اوس که زه وغواړم چې یاره وم هغه نومان چې ما ثبت کړي دي هغه دې بیرته راپورته سي دغه د سوري غلط شوم وم دا 5 نومان خو ورته ګوره ثبت کړي دي زه اوس غواړم چې یاره یو نوم بل اضافه کړم غواړم چې پر خوښه نوم اضافه کړم نو بار بار ایډیټ ته پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله دلته کلیک پر وکړئ که تو غواړې چې یاره زه نوم اضافه کوم نو راسه دلته عبدالله باندې کلیک وکړه ایډیټ ته راسه پر دې باندې کلیک وکړم دلته به راسي ورته ګورې نیو انټري باندې کلیک وکړه یو نوم اضافه کړه مثلا زه په دې ځای کې ورته لیکم چې څوک دی مثلا محمد دی راځم څوک دی محمد دی دی د کوم ځای کې دی مثلا د افغان دی او دا چې شته دا د ټلیفون شمیره ده او راځم ورته ګورې دې ځای کې مثلا څوک دی علي دی دی مثلا د کوم ځای کې دی د ایران دی دا چې شته د ټلیفون شمیره ده دا اوس دوه نفره ما اضافه کړه زه راځم اوکې کوم چې اوکې مې که یس یې کړه چې یس یې کړه اوس اوکې کړه که اوس ورته ورته ګورو بیا دلته څو نومان دي 7 نومان دي ځکه چې 5 مخکې وه 2 نور اضافه سوه نو عموما څو راغله 7 راغله څه دا ورته ګوره دا اضافه سوه او اوس ورته ګوره دا یو دی که پر دې باندې کلیک وکړې 2 3 4 5 6 ګرده راغله اوس که تو غواړې چې یاره په مابینځ کې زه یو نوم چې کوم پټوم یې په کار مې نه دی نو بار بار راسې ورته ګوره دلته به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې زه وایم یاره د احمد نوم نه غني دې نه یې او څوک دې نه یې عبدالله دې نه یې بارې اوکې کړې چې اوکې کړې سو اوس که زه راسه ورته ګورم وینې اول دا دی ستا که دلته کلیک وکړې ورته ګوره 2 نسته 3 راغلی 4 دی ګورم وینې 5 نسته 6 راغلی 1 دی ته ګوره دا نومان ځکه چې په کمپیوټر کې ستا خو دلته ماسک ذکر کېږي دلته ماسک نه ښکاره کېږي بس عموما دا کار کوي او که زه وغواړم چې ښکاره دي سي نو راسه دلته کلیک وکړو چې کله کلیک وکړې دلته به چک پر ولګوې دلته به چک پر ولګوې باره اوکې کړې چې اوکې دې کوي نو عموما چې څو درته اضافه شول صحیح شو اوس که ورسې ورته ګورم وینې دې چې کله دې شروع کړې دا 1 دی 2 3 4 5 لایک نه هېته شپږ پورې دا ټول کېږي درته راځي او درته استعمالېږي صحیح شو دا کار کوي دې دپاره موږ کولی شي استفاده یې کوو درته راباسي
اوس نو زه راځم ورته ګوره دلته انسرټ ته پر انسرټ باندې کلیک کوم، دغه د هوم ته هم باندې کلیک کوم، دا مې دې خواته راواړوئ، دې خواته راغلی سیسو بار راځم ورته ګوره دلته پر میلینګ باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړئ زه راځم ورته ګوره دې ځای کې ورته لیکم چې څه دی مثلا نوم، چې نوم یې ولیکئ سیسو دلته مابین سره راځم دلته ورته لیکم چې نوم دی، چې نوم یې ولیکئ سیسو راځم دا علامه ولا ورکوم، بار دلته راځم دلته لیکلي انسرټ مرج پر دې باندې کلیک وکړه، هغه نوم چې موږ په ډیټابیس لیکلی و هغه راغلی، دا راغلی انتخاب یې کړ او په دې ځای کې ورته لیکم چې هیواد دی، لږ سپیس والا ورکړه سیسو، چې سپیس والا ورکړئ راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم، چې کله کلیک وکړئ هیواد مې انتخاب کړئ او راځم د هغه څخه وروسته مثلا چې ورته لیکم چې فون شمېره، چې فون شمېره دې ورکړه سیسو بیا راځم دلته کلیک ورکوم، چې کله کلیک وکړئ فون شمېره مې انتخاب کړه. اوس نوم دلته ورته ګوره نوم دی، نوم راغلی، هیواد هیواد، فون شمېره فون شمېره، برته هغه شان را روان دي. که زه اوس وغواړم چې یار دا یې څه شي استعمال دي سي عموما زه غواړم چې مثلا هغه نومان دې راسیسو نو بار دلته لیکلي ویني وایي پریویو سیسو ریزلټ پر دې باندې به کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره دا دی نوم څوک دی احمد دی افغان دی او څه دی دا ټلیفون شمېره ده، که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره پلانکی دی پلانکی دی پلانکی دی هر یو جلا جلا راځي، که شاتګ کوئ ورته ګوره شاتګ کېږي، که مخته کوئ چې کېږي مخته کېږي، دا عموما دا کېږي سیسو. او دغه څخه وروسته دا خو د دې کار و او یو دوه درې دغه شیان چې دي دغه د انګلیش لپاره کارول کېږي، د پښتو لپاره نه کارول کېږي. اوس ورته ګورئ که ته وغواړې چې یاره زه په انګلیش باندې نومان لیکم، د انګلیش کې مثلا دا نوم دې خپله دا یو شی ورسره اضافه کېږي لکه مسټر دی مس دی مثلا دا شیان اضافه کېږي سیسو یا جیش دی مثلا دا اضافه کېږي، باره که دلته کلیک پر وکړو ورته ګورئ وینې ډیر راځي، دلته راځي ټو یا راځي ورته ګورئ دلته کلیک پر وکړئ، چې کله کلیک وکړئ دا د مسټر دی مسټر دی مسټر جیش دی سیسو پلاکی دی دا شیان باره په دې صورت باندې راځي وایي ډیر سر اور میډیم سیسو دا رقم اضافه سي یا د ډیر راسي دا وایي که ته وغواړې چې مثلا اوس ورته ګوره دا خو لیکنه موږ په انګلیش کې نه ده کړې په پښتو مې لیکلې ده، نو اوس په پښتو کې دا ښاغلی محترمو دا شیان نه راځي، دا عموما په هغه کې راځي چې انګلیش نو انګلیش کې ورته ګورئ که ما چیرې په انګلیش لیکل کړې وای سیسو نو دا عموما چې کېدل درته اضافه کېدل سیسو دا کار کوي. یا راځي ورته ګوره دلته اډرس ته سیسو اډرس بلاک ته راځي په دې باندې کلیک کوئ نو دا ورته ګوره عموما د دې دپاره چې استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي. او دا هایلایټ مرچ فیل داسې کار کوي وایي دغه لکه شمېره ده یا مثلا افغان دی یا احمد دی دا دې په یو رقم انتخاب دي سي ورته ګوره دلته کلیک پر کوم سیسو ورته ګوره وینې انتخاب سو دا نور نه دي انتخاب سوي ځکه چې دغه چې انتخاب دي دا موږ ډیټابیس څخه راخیستي دي او نور ډیټابیس څخه راخیستي دي هغه عموما دلته چې سوي استعمالي سوي که کلیک پر وکړو ورته ګوره وینې دا دی دا عموما دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته په دې درو هم سره خلاصو څلورو باندې ورته ګوره یو دوه درې څلور دا دوه مو ویلي وه او یو دوه درې څلور دا مو ویله. اوس راځم لوړ دلته لیکلي وینې وایي دغه دی میچ فیلډ داسې کار کوي که راسې دلته کلیک وکړو اوس که سایپ یې کړو دلته ورته ګوره دغه شي ما راخلاص کړي دا شیان ګرته پکښې و فرست نیم دی لاست نیم دی میډل دی اوس ورته ګوره وینې دلته څه لیکلي وایي په فرست نیم کې دلته لیکلي وایي ناټ میچډ او که لاندې راځي ورته ګوره دا ټوله ناټ میچډ دي ولې ناټ میچډ دي په دې خاطر سره دلته ورته ګوره موږ استعمالي کړي دي دلته. اوس که چیرې ما دلته نیم استعمالي کړی و مثلا کم نیم فرست نیم سیسو دا مې استعمالي کړي وو د ده په مقابل کې بس د هغه نوم لیکئ چې لاست نیم وینې لاست نیم دلته استعمالي کړي دي د ده په مقابل کې بس دلته لاست نیم لیکئ. اوس چې نه دي لیکلی ځکه چې ما خو نوم استعمالي کړی دي خو په انګلیش مې نه دي لیکلي بلکې په پښتو مې لیکلی دي نو د دې دپاره ورته ګوره چې کېږي کار نه کوي سیسو نو دا چې کار و دا ده میچ کار و سیس موږ کولی چې یو شي چې کړو میچ یې کړو دلته یې رامعلوم کړو چې آیا تا چې دلته استعمالي کړي دي وینې په انګلیش باندې کار کوي سیسو نوم دې استعمالي کړی دي د پلار نوم استعمالي کړی دي فرست نیم استعمالي کړی دي لاست نیم د کمپنۍ نیم چې استعمالي کړي دي نو عموما دغه دپاره راځي او د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي سیسو دا خو دا کار کوي. زه به راسم دلته ورته ګورې یوه لیکنه وله ورکوم چې دا لیکنې وله ورکړه انټر کوم یې اوس دا به راځم دلته ګوره دلته ورته لیکم چې نوټ مې ولیکئ سیسو د دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره برته انټر کوم راځم ورته ګوره وینې دا لیکنه داسې چې کوم ورته لیکم یې اوس راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ راځم دلته چې شته ریزلټ که پر دې باندې کلیک وکړئ پر دې کلیک کوئ که پر دې چې هر یو وي زه راځم دلته پر اس دې باندې کلیک کوم سیسو چې کله کلیک وکړئ دا راځي دلته زه راځم ورته ګوره هیواد انتخابوم او دلته ورته لیکم چې شي مثلا افغان باره زه په دې ځای کې ورته لیکم چې د افغان خلک دی د شپې پر 12 بجې محفل
محفل ته راشي. دلته ورته لیکم چې او د نورو هیوادو خلک دې د شپې پر 1 بجه راشي. مثلا د واده یو کارت دی زه جوړوم او د افغان خلکو دې پر څو راسي محفل ته؟ پر 12 بجې او نورو هیوادو دې پر 1 بجه راسي. اوس که زه راسم دا اوکې کړم دا د وینې د افغان خلک پر 100 بجې راسي، د شپې پر 12 بجې راسي. اوس ورته ګوره د افغان دی. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دا هم ورته ګوره افغان دی 12 بجې. که پر دې باندې کلیک وکړې دا هم افغان دی 12 بجې. که پر دې باندې کلیک وکړې څو شي سو هیواد ترکیه سو 1 بجې انتخاب سو خپل اوري. کله چې ورته ګوره وینې دا ورته ایران دی دا یې ورته افغان سو 12 بجې سو ته ګوره وینې خپل اتوماتیک کېږي درته اوري. دلته الته بره په کارت کې لیکل کېږي مثلا دا اندازه کېږي درته راځي. صرف خلاص ولې مې نو دا عموما ورته ګوره بیا دپاره موږ استعمال کړو او درته راځي. دا چې کار وو دا ریزلټ کار وو د یو شي ریزلټ موږ سره معلومه عموما دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته دا چې دی دا برته هغه فایند ریکارډ او فایند ریکارډ هغه کار کوي که سیس فکر وو زما چې دغه استعمال کوي دلته مې چې یو نوم پیدا کړی. مثلا زه راځم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې زه راځم ورته ګورم کوم نوم در سره دی عبدالله. زما په کار چې آیا عبدالله نوم شته که نشته. اوس که دلته پر فایند باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې کار نه کوي. کار ولې نه کوي؟ ځکه چې دلته ولاړ یم نو راځم دلته لوړ درېږدم چې ودرېدلې عبدالله زموږ سره شته ولاکه که نشته عبدالله نوم شته نه. اوس نو راځم ورته ګوره زه غواړم چې دلته څوک راته پیدا کړه احمد چې احمد دې پیدا کړه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره احمد پیدا شي. یا راځم ورته ګوره زه دې ځای کې دا ختموم او څوک راته پیدا کړه ایران باندې کلیک وکړه دلته کلیک پر وکړه ورته ګوره ایران پیدا شي. دا چې کار وو د آل فیلډ کار وو. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دیس فیلډ برته نوم دی هیواد دی فون شمېره ده دا چې کېږي پیدا کېږي. نو عموما ورته ګوره هغه چې کېږي درته پیدا کېږي درته راځي. باره ورته ګوره که دلته نوم انتخاب کړې دلته ورته ګوره خالص نومان پیدا کېږي. که هیواد کې خالص هیواد پیدا کېږي. که فون شمېره کې خالي ته فون شمېرې پیدا کېږي. بل شی بیا عموما چې کېږي درته پیدا کېږي نه او نه هم درته راځي. نو دا چې کار وو دا ده فایند کار عموما کولی شي چې کو فایند یې کوو درته استعمال به سیسو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ که اوس خلاص باندې مې کړي انټر مې کړي دا لیکنه راغله. اوس که زه وغواړم چې یاره دغه نوم زموږ سره څو دانې دي 2 نومان دي زه چې کوم هر نوم دې جلا جلا دغه ته ولاړ شي صفحې ته ولاړ شي هر نوم دې جلا جلا صفحې ته ولاړ شي. نو باره کله چې ورته ګوره دلته لیکلي دي وایي چک فار ایرر پر دې باندې کلیک وکړه. زه راځم ورته ګوره دلته کمپلیټ ګردره ښکاره کړه پر دې باندې کلیک کوم اوکې که چې اوکې دی ورته ګوره دا احمد دی که لاندې راشي ورته ګوره وینې څوک دی غني دی که لاندې راشي ورته ګوره څوک دی نسیم دی پلانکی دی پلانکی دی پلانکی دی هر نوم جلا جلا چې کېږي درته معلومېږي. دا بیا دپاره راځي او دا خو ما څخه د چک کار او که پر دې باندې کلیک وکړې راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې څه اوکې کوم ورته ګوره وینې دلته نشته موږ سره عموما چې شته داسې نه چې مثلا 2 نومان یو رقم راسي یو څومره ډوپلیکیټ یا بل مرج راسي هغه نشته یې راوي دا کار کوي. او که راشي ورته ګوره دلته لیکلي وینې وایي فینش اینډ مرج په دې کې که راشي دلته کلیک کړو کې دلته زموږ سره 3 شیان دي. یو د ایډیټ لپاره دی بل د پرنټ ډاکومنټ لپاره دی بل د سینډ ایمیل لپاره دی. ایډیټ داسې کار کوي وایي زه ځان ته معلوموم لکه دا کارټونه ځان ته معلوموم چې زموږ سره څو دانې دي آیا 1 دی 2 دی 3 دی 5 دی 6 دی څه رقم جوړ دي دا زه معلوموم. باره که راشي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې اوس دلته زموږ سره یو لیست خلاص شو وایي آیا ټوله معلومه یه دلته بیا لیکلي کرنټ ریکارډ که ته چې پر ولاړ یې دغه معلومه یه یا فرام د څو څخه ونیسه تر څو پورې دا معلومه یه. زه راځم آل باندې کلیک کوم ټول دې معلوم شي اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره دا راغلی راځم ورته ګوره دا راغلی هر یو جلا جلا ټول چې دي معلوم دي دا خو دا کار کوي. او که چیرې زه راسم ته ګوره وینې دلته کلیک کوم راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دا بیا کرنټ وایي چې ته پر ولاړ یې هغه دې معلوم شو نور دې نه معلومېږي. که راسم اوکې کې څه ورته ګوره وینې د هغه چې ته پر ولاړ یې دا معلوم شو نور چې څه نه شو معلوم. او که راسم ته ګوره وینې دې ځای کې څخه کلیک پر کوم فرام معنا څو څخه ونیسي زما سره 2 دانې دي زه وایم د درو څخه ونیسي تر څو پورې مثلا تر 5 پورې دا یې راته معلوم شي. اوس که اوکې کې ورته ګوره وینې دا 1 دی دا ورته ګوره وینې څومره راغلی 2 راغلی دا څومره راغلی 3 راغلی بل شته نه ځکه چې زموږ سره 2 دانې وه اول 2 نشته او هلته 5 شپږم 9 نشته صحیح شو نه دا 3 دانې ورته ګوره عموما چې شو درته استعمال شو صحیح شو دا کار کوي. دا چې کار وو دا د برحاله معلومېدو کار وو چې مثلا یو کارت جوړې د دې موږ چې راته معلوم دي. او پرنټ ډاکومنټ باید داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره زه یې پرنټومه که راځي دلته کلیک وکړه درته وایي آیا ګرده پرنټ یې که ته چې پر ولاړ یې دا پرنټ یې که د څو څخه ونیسي تر څو پورې دا پرنټ یې عیناً هغه کیسه یې د هغه کار نور هېڅ فرق یې نشته صحیح شو.
او که تو غواړې چې یاره زه یو چاته ورستوم په ایمیل کې نو راځه دلته کلیک وکړه که بر درته وایي ګرده ورسته یې که ته چې پر ولاړ یې هغه ورسته یې که ته څوس خمیز تر څو پورې تشکې ورسته یې نو کې ایمیل یې ورته ګورې دې ځای کې کول چې ایمیل یې کې او درته را ایمیل بس سو نو من دا چې کار وو دا د دې کار وو موږ کولی چې دې لپاره دا استفاده کوو درته رابسي صحیح سو دا خو دا کار کوي دې لپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته رابسي سو دا نو نن لپاره دغونه قدر بس دی د دغه ځای کې څخه مې نیسئ دغه ټول د تشریح کې دا د میلینګ کار وسیسو نو میلینګ عموما کار چې شو دغه نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله دا درې دانې ووایي چې څه کار کوي سیسو دا دا کار